السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو حسن شاهد. یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل له تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله حکومت ګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه طریقه ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې کله تاسو چاته په واتس اپ یا په مسنجر باندې میسج کوئ او تاسو خپل आवाज بالکل بدل کړئ، یعنی خپل आवाज لګ دغه شان د فیمیل आवाज په شان جوړ کړئ، یعنی د جینۍ आवाज په شان جوړ کړئ. نو ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن ټوله طریقه تاسو ته ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې چاته خپل आवाज بدل کړئ او میسج ورته وکړئ. ولدي نه مخکې تاسو سره پورې زموږ چینل ټیکنیکل حسن سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ. پس ټاپال په ډسکرپشن کې به تاسو ته یو لینک میلاو شي، دغه لینک نه به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ سمپل دا په خپل موبایل کې دغه رقم اوپن کړئ. سمپل په دې کې به تاسو لږ یو داسې ریکارډینګ اپشن درکړي لکه څنګه چې تاسو عام ریکارډینګ کوئ. نو په دغه په مدد سره به تاسو بیا څه کوئ، سمپل دلته به داسې کلیک واخلئ. دلته کله تاسو دلته دباو داسې کلیک واخلئ نو تاسو ته ښکاري بره ریکارډینګ چې کوم دی نو هغه روان شو. تاسو ته ښکاري دلته ریکارډینګ چې کوم دی نو روان دی. بیا تاسو وکړئ دلته به دوباره کلیک کړئ نو تاسو ریکارډینګ به دلته سټاپ شي. بیا دلته تاسو ته پس ټاپال هر یو شي چې کوم دلته درکړی که تاسو چېرته په دې باندې کلیک کړئ نو دلته تاسو ته لیکلي چې ینګ لیډي، بیا تاسو ته لیکلي چې سمال بیبي یعنی وړوکی ماشوم دپاره، بیا دغه شان د 3 کالو ماشوم دپاره دا आवाज، یا دغه شان د 10 کالو جینۍ دپاره دا आवाज، 16 کالو جینۍ دپاره دا आवाज. سټپ بای سټپ تاسو ټول چې کولی شئ تاسو به دغه رقم باندې دغلته आवाज کوئ. خو تاسو کوشش دا وکړئ که تاسو غواړئ چې موږ د جینۍ په आवाज باندې بالکل صحیح دغه شان ریکارډینګ جوړ کړو نو که تاسو خپل आवाज مطلب لږ غونته کې داسې د جینۍ غونته کې وکړئ او بیا دغه شان دلته په 16 یا په دې باندې چې کوم تاسو आवाज به بالکل د جینۍ په شان جوړیږي. نو تاسو ښکاري بریک سټپ بای سټپ چې کوم دی اوړ او من داسې تاسو له هر څه درکړي او تاسو بالکل په دغه باندې आवाज چې کوم دی بدلولی شئ. بیا تاسو ښکاري د هر یو سایډونو ته دا 3 نشانونه داسې ورکړي، تاسو ته ښکاري دا کومې 3 ټاکې غونته کې دي پوینټونه. نو سمپل که تاسو په دغه باندې کلیک واخلئ نو په دې کې تاسو درکړي سیو ریکارډینګ، سیټ رینګ ټون یا سیټ نوټیفیکیشن رینګ. نو تاسو ته ښکاري که تاسو غواړئ چې زه په خپل فون کې سیو کړم نو سمپل په سیو ریکارډینګ باندې به کلیک واخلئ دا به تاسو په فون کې سیو شي. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل आवाज تاسو بدل کړئ. خو ګمر ګورو دا د نن ویډیو کې ویډیو خوښ شي ضرور لایک کړئ، چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ په خپل دوکانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.